لنډه کیسه واک. په کور کې ترکاري خلاصه وه او سهار راته نسیم فرمایش کړی و چې کبانو ته یې زړه شوی، نو که ماښام ته یې ورته سره کړمه. موږ د پراګ په یوه کلیواله سیمه کې اوسیږو او د کور په 2 کیلومترۍ کې مو د ویتنامیانو یو لوی مارکیټ دی. ویتنامیانو د تازه ترکاري او تازه کبانو په موندلو او خرڅولو کې پوره نامیان دي. دلته په 4 پراګ کې د سپا په نوم په دې مارکیټ کې یو د مرغۍ پی نشته، نور نو هر څه پیدا کیږي. زه دا څو موده د کرونا له ویرې له دې بازاره لرې ګرځېدم، ځکه ویتنامیان هم هر څه له چینه راوړي، خو اوس د کرونا وبا لږه کمه شوې وه او خلک هم له سخت قرنطینه لږ راوتلي وو. اوس چې یو نیم دفترونه او کار ځایونه پرانستل شوي وو، نو نسیم هم خپل دفتر ته تللی وو. د جولای میاشت وه او موسم لږ څه ګرم شوی وو. د ورځې 10 بجې به وي چې له کوره راووتم. ما وی په وخت سودا راوړم چې بیا وروسته هوا نور هم ګرمېده. زه له کوره راووتم. سپا مارکیټ ته په لاره د عمومي سړک خواته نږدې د ساشا کور دی. د کور له مخې چې تېرېدمه، هسې مې د هغوی باغچې خواته سترګې ورواړولې. ساشا مې په باغچه کې د ګلابو د بوټو په منځ کې نږدې لپه لغړه ولاړه ولیده. یوازې سینه‌بند او نیکر یې اغوستی و. ما ته یې شاوه ډټ کوناټي یې په اول نظر لپ لغړ ښکارېدل. تا به ویل چې هیڅ یې نه دی اغوستی، خو د نیکر نرۍ سپینه تسمه یې تر نرۍ ملا تاوه ښکارېده. مړه ټوکړه یې په لاس کې وه. ما سوچ وکړ چې لامبي به، خو د هاوس د پاسه پنجره یې بنده وه. زه لږه ورنږدې شوم او د هغې د باغچې له کتارې سره مې تکیه وکړه او ټوکرۍ ته یې ځیره شوم. یو ښایسته د تیلو بوتل باندې مې سترګې ولګېدې چې د بوټو تیل پکې و. له ځان سره مې وویل په دې تیلو به څه کوي. هغه هماسې بې خبره په خپل کار بوخته وه. غږ مې پرې وکړ، ورځ په خیر ساشا. مخ یې راواړاوه، یوه سترګه یې پوچه کړه لکه چې د لمر وړانګو ځوروله او راغبرګه کړه. ورځ په خیر. هغه د ګلابو د بوټو له منځه راووته، زما خواته نږدې راغله او د باغچې د سیمې جالۍ سره نږدې ودرېده. رانه یې وپوښتل چېرته روانه یې؟ ځم سپا ته، لږ تازه کبان راوړم. ښه د هغوی سره نور سمندري ژوي هم شته، خو تاسې نه خوښوئ. ما ورنه پوښتنه وکړه لامبې که څنګه؟ د هاوس سر خو دې پټ دی. نه اوس نه لامبم. دې ګلانو ته مې زړه خفه شو. دا پوره اونۍ ترې بې خبره وم، سرګردانه وم. ولې؟ خیر خدای خیر دی، خو بس له مارتین سره مې هر څه ختم کړل. څه طلاق؟ هو. ساشا نورې هم سترګې تنګې کړې او زیاته کړه. د له ما سره د دوکې هڅه کوله او په دې نه و خبر چې د هغه بې وفایي به څومره ورته ګرانه تمامیږي. نو څه دې ورسره وکړل؟ هغې په خندا راته وویل دا کور 2 لوڼې او موټر ترې راپاتې شول. اوس دې دی ګرځي چې څه کوي، په بلا یې وهم. ما تسلي ورکړه خفه شوم درته، خو هغې خپل ډنګر لاس د سیمې کتارې د پاسه راوپ کړ، زما په لاس یې کېښود او په خندا یې راته وویل اوکې هیڅ خبره نه ده، دلته داسې کېږي تاسو ته به سخته وي ځکه پوره واک نه لرئ. پر ما یې دا خبره ډېره ښه ونه لګېده، خو ځان سره مې وویل ملګرې مې ده او یوه خوله خندا ورسره لرمه او ما په خپله ورته د خپل وطن د میرمنو بده ورځ وخت په وخت ژړلې ده، نو دا څه ملامته ده؟ ساشا وړاندې وویل
زما لپاره د مارتین جدایي دومره د غم خبره نه ده. زه ولې له داسې سړي سره ژوند وکړم چې وجود یې له ما سره او اروا یې له بل چا سره ده. زه د هوساینې احساس کوم. تېره شپه آرامه ویده وم. د مارتین خړاری مې نه اورېده. د ساشا او مارتین د جدایي کیسې رانه سودا هیره کړې وه او په ذهن کې مې پوښتنو سر راپورته کوو چې ځوابونه یې غوښتل. ما له ساشا وپوښتل مارتین اوس چیرته دی؟ هغې راته وویل ګمان کوم د مور کره به تللی وي. ما ته جالبه وه چې که مارتین له بلې ښځې سره تار غځولی نو بیا ولې د هغې کور ته نه دی راغلی. ما له ساشا وپوښتل مارتین له چا سره جوړ و؟ هغې وویل هو یوه زړه ګیډره ده خو بس د ده پرې سترګې خوږې شوي دي. بیا یې لکه زما د ذهن نورې پاتې پوښتنې په خپله لوستې وي راته یې کړه. هغه د یو میلیونر ښځه ده. تر اوسه یې د خاوند نه طلاق نه دی اخیستی خو فکر کوم اوس به یې زر واخلي او بیا به مارتین هم د مور کور پریږدي او د هغې کور کې به واړوي. بس دا ژوند دی دلته داسې کیږي. ما وپوښتله ګمان کوي مارتین به له هغې سره واده کوي؟ حتما. هغه د خپل بوډا میلیونر خاوند نه بس یو لیونی زوی لري. زما په کیسه سر خلاص شو. بیا مې د دې لپاره چې خبره په بله واړوم نو ومې پوښتله په دې بوتل کې د څه تیل دي او څه پرې کوي؟ هغې زما پوښتنه واورېده. بوتل ته یې وکتل. خپلې وړې وړې ننوتې تکې شنې سترګې نورې هم تنګې کړې. مسکۍ شوه او ویې ویل دا د نیلوفر د ګلانو تیل دی. ځان پرې غوړومه. ځان ته لمر ورکوم. زه ورته مسکه شوم. روزې مې پورته کش کړې مې وکړل. ورغبرګه مې کړه له ژوند نه خوند واخله. هو خوند خو پکې خامخا شته. تر لمر اخیستو وروسته د کپ په شان اوبو ته ټوپ کوم. په آرامه اعصابو له لامبو څخه خوند اخلم نه لکه د پخوا. څه دې وویل؟ پخوا یعنی څه؟ پخوا به مې له مارتین څخه ورځ نه وه. تنګولم را تنګولم به یې. نو دا خو ښه وي. تنګول دې نه خوښېږي؟ ښه وي خو کله کله چې ستا موډ وي. ما د ویلو لپاره نور څه نه درلودل. خدای پاماني مې واخیسته. د مارکیټ په لورې رهي شومه. ساشا راته زړوره ښکاره شوه. پریکړه یې په ځای وه ځکه په ګډ ژوند کې وفا لوی شرط دی. په نصیب مې شکر وویست. زنګ مې ورته وواهه. د لومړي زنګ سره یې غږ راتر غوږه شو. په مهربانه اندازې وویل سلام ګلالۍ ښه یې؟ هو ښه یم. مارکیټ ته ځم. څه ډول کبان راوړم؟ لیونۍ خو سهار مې درته وویل چې سلمان راوړه چې لشي نه لري او ستا هم خوښیږي. ښه سمه ده. هغه بل ډول وانخلم چې ستا خوښیږي؟ نه ګلالۍ دومره ځان مه کړوه. له غږ څخه یې مینه ورېده. زړه ته مې سکون راغی. سلمان مې واخیست. ورسره د نسیم د خوښې یو کپ مې هم واخیست. کپ خرڅونکي ته مې پیسې ورکړې چې مخ مې واړاوه. د نسیم همکار د سریا ګۍ میړه مې د یوې سرې په مخې چکۍ سره ولیده. هغه هم لکه چې د کپ اخیستو ته راغلی و. ما زر مخ واړاوه. له دوکان څخه ووتمه. سریا ته مې زنګونه ووهل خو نمبر یې بند راته. د سریا خبرې ټولې رښتیا وې. هغې هسې خامخا په خپل خاوند تهمتونه نه تړل. هغه چې له کله نه پراګ ته راغلی وه ما یې یوه ورځ هم سترګې وچې نه وې لیدلې. ماښام چې نسیم له دفتره ستړی کور ته راورسېد او پر دسترخوان یې د کبابو مزه اخیسته. د ساشا او د سریا د خاوند کیسې مې ورته وکړې. هغه راته وویل بس څه کوې؟ هر څوک په خپل قبر کې سملي. چاته د دې خبرو کیسې مه کوه. اورېدلې دې نه دي چې وایي ته په چا یوه پرده واچوه خدای به په تا لس پردې واچوي. ما زر ورغبرګه کړه. ما خو سریا پرې خبروله خو هغې تلیفون اوچت نه کړ. نسیم راته وویل هغه یې خاوند شل شپې مخکې وطن ته لیږلی ځکه چې د مور او پلار پسې خفه شوې وه
خو ته پام کوه مه چاته زنګ وهه او نه د چا په ژوند کې کار لره. د لیکلو نیټه کال 2023 د جولای 22 پراګ.